عزتمند راشي الله جل جلاله یو لوی عظیم تجارت اعلان کړی دی په قرآن کریم کې او ټولو مسلمانانو ته کړی دی. په دې کې که مالداره دی که غریب دی که بوډا دی که ځوان دی چې هر یو دی چې مسلمان دی اعلان یې کړی دی چې دې تجارت کې داخل شي او څه دله در کوم هغه ټول به تاسو واورئ. سبحان الله. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم. ای ایمان والو ای هغه خلکو چې دا دعوه م کړی چې موږ په تاسو ایمان راوړی دی، د تجارت شوقین هستئ، د راحتونو شوقین هستئ، د بنګلو شوقین هستئ، د موټرو شوقین هستئ، زه تاسو ته یو تجارت نه درښیم. داسې تجارت لفظ ورسره ذکر دی. څه رقم تجارت؟ اوله فایده دا ده تنجیکم من عذاب علیم، چې تاسو به د درناک عذاب نه وساتي. سبحان الله. دا څومره یو خو د الله جل جلاله د طرف نه اعلان دی د تجارت، او دویم دا دی چې اول په ډالۍ کې دا واخلی چې د هغه درناک عذاب نه به الله جل جلاله بچ کوي. دا څومره عظیم تجارت دی. سبحان الله. او موږ او تاسو څومره د دې نه غافل یو. د دنیا یو وړوکي تجارت پسې موږ څومره رواني لالهان دی، پټي پسې رواني، ورکوټي دکان پسې رواني، ورکوټي ګاډي پسې رواني، د ورځې مزدورۍ پسې رواني، او دا عظیم تجارت زموږ نه فاتې دی. دا په څه شي دی؟ هغه دا دی تؤمنون بالله. اول دا دی الله ایمان راوړه او د هغه په رسول باندې. همدغه رنګې دریم دا دی وتجاهدون فی سبیل الله، د الله په لاره کې جهاد وکوي. د الله په لاره کې جهاد کول د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دا عظیم عمل دی. د په دې سره به تاسو خپل ځان او مال پکې ولګوئ، تاسې به تنجیکم من عذاب علیم، د درناک عذاب نه به تاسو بچ کي. بله فایده څه ده چې دغه اعمال دې وکړل، ایمان دې په الله راوړو، په رسول دې راوړو، او جهاد دې وکړو چې کله هغه فرض شي او شرایط برابر وي د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، او کوم چې شرعي اصول دي د هغې مطابق، نو دا چې دې وکړل څه یو خو دغه عذاب نه بچ شي، بل دا دی یغفر لکم، تاسو ته بخښنه کوي د ګناهونو. درېیمه د هغې دا شوه چې تاسو داخلی جناتین، داسې جنتونو باغونو ته تجري من تحتها الانهار. سبحان الله. چې د هغې لاندې او د هغه په منځونو کې ولې بهیږي، نهرونه بهیږي. هغه نهرونه بیا په صورت محمد کې ذکر دي، 4 غټ نهرونه چې د شاتو دي او د لبنو د پی دي او داسې نور د شراب وغیره. نو غرض مې دا ده چې داسې جنتونه راکوي. بله فایده دا ده ومساکین طیبه، چې هغه ښایسته کورونه دله درکي. او دا چیرته درکي؟ فی جنات عدن، په جنات عدن کې. جنات عدن هغه جنت دی چې ډېرې زیاتې ونې دي پکې. په یو روایت کې راغلي چې الله جل جلاله په خپل لاس څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي په هغې کې ونې نالیکلي دي. سبحان الله. داسې جنت چې رب العالمین پکې ونې نالیکلي دي، او عظیم جنت دا دله درکوي، ښایسته کورونه دله درکوي، بخښنه درته کوي، او د عذاب علیم نه دې بچ کوي.